نو قرآن کریم هم دغه خبره ده اول وار قرآن کریم تا ته پرهیز درښیي قد جاءکم موعظه نصیحت و خیرخواهي نه به درته راغلې ده الله ستا خیر غواړي نو هغه الله په دې قرآن کې د پیغمبر په وسیله درته ویلي دي چې ګوره کفر چې ده دا مهلک د کفر په سر کې که څه نور قسمونه هم لري اکثر کفر له شرک سره الله د شرک اقسام هم بیان کړي دي الله د شرک زم هم بیان کړی ده الله د شرک تاوانونه هم بیان کړي دي او الله دا طریقې هم درته بیان کړي دي چې له کومې لارې شرک راځي اول قرآن کریم دا نصیحت درته کوي چې له شرکه پرهیز دا موږ مخکې هم درته ویلي وو موږ وایو چې مشرکین دغو ته وایي دا په هندوستان کې دي خلک هندوان بولي ویو ته سجدې کوي ډبرو ته سجدې کوي دغه مشرکین له دغه نه جوړې څخه موږ خپل ځان بېغمه چې یاره موږ واده سپین مسلمانانو اولادونه یو د مسلمانانو په ملک کې اوسېږو لیکن مسله هغه ډول نه ده په دې خبر ځان پوه کول پکار چې شرک کوم شي ته وایي چې ته پرهیز دی یو شي چې ته حقیقت وپېژنې نو بیا له هغه څخه پرهیز کول چې حقیقت یې نه در معلوموي نو بچاره بلا په مخه درسي هغه که تا ته یو ډاکټر ووایي چې ستا علاج په دې کې ده چې غوړه ډوډۍ به نه خورې نو ته به یارې دا پېژنې چې غوړه ډوډۍ کومې ته وایي چې څونه انداز غوړي پکښې وي نو د هغه زما پرهیز که چې غوړه ډوډۍ یا غوړ شی د سرې پېژندی نو بیا خو پرهیز نه ساتي ډاکټر کله پرهیز درکړي چې خواږه شیان به نه خورې نو خواږه شیان ستا په ذهن کې دا راسي چې خوږه خو غوړه ده دا خټکی نو فرق نه کوي انګور نو فرق نه کوي خوږ شی نه پېژني بیا ستا علاج نشي کېدی داسې الله دې قرآن کریم کې موږ ته له شرکه پرهیز راکړی چې شرک به نه اوس موږ به یارې شرک پېژنو چې شرک چې شی ده بیا نو ځان ځینې ساتلی شي کوم شرک نه پېژنو نو بیا خو موږ له شرکه ځان نه سای ساتلی ما مخکې هم درته ویلي وو د دې مسلې تفصیل خو ډېر ده داسې د شرک انداز په کلي انداز داسې پېژندل چې خالق وپېژنې د خالق صفتونه وپېژنې مخلوق وپېژنې د مخلوق صفتونه وپېژنې بیا نو د خالق صفات چې مخلوق ته ثابت کړي دي ته شرک یا د مخلوق صفات و خالق ته ثابت کړي دي ته شرک له دغو مسلو به ځان که له دغو څخه یو شی راغی یا دې د خالق صفات مخلوق ته ثابت اول خدا داسې خالق به پېژنې د خالق خصوصیات به پېژنې دوم دا داسې مخلوق به پېژنې د مخلوق خصوصیات به پېژنې بیا به نو دغه یو د بله سره ګډوي نه د خالق خصوصیات په مخلوق ته نه ثابت دی د مخلوق خصوصیات په خالق ته نه ثابت دی که دې چیرې د مخلوق خصوصیات خالق ته ثابت کوي نو دا شرک وستا هغه ستا د نفس دپاره چې ناجوړي وه چې هغه بد پر لګېدی هغه شی دې وخوري نو بیا ناجوړي زیاتي طبعا که دې مخلوق ته د خالق صفت ثابت کوي د هغه خصوصیات دې ورته ثابت کول شي که دې خالق ته د مخلوق خصوصیات ثابت کول نو دلته ګوره څلور مسلې راغلي
ایمان خو ایمان د زده کېدن غواړي موږ چې پر خپل فطرت اعتماد کړی چې یاره زه خو د مسلمان په کور کې پیدا سوی یم مسلمان راډو سوی یم پکښنونې ملا صاحب امنت بالله هم په لفظ را زده کړي ده که څه په معنا خو یې څوک نه کړي بس دغه ته راشي نو بیا سړی طبعا په ناجوړي اخته کېږي او وخت په وخت کې ناجوړي زیاتېږي تر دې مرتبې رسېږي چې آخر الله یو داسې ټاپه پر لګوي چې بیا یو مخ په هدایت ته راسي